الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قدرمنو مشرانو کشرانو مسلمانانو ورونو او خويندو میندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پدی نن درس کی یو لړ مسائل او احکام دی زنګړي د زنانو چې زنانو د پاره دغه علم راوړل پاغه ځان پویول دا ضروری دي چې یو دغه د مسائلونه دا مسله چې آیا زنانه په جمع سره په مسجد کې لمونځ کولی شي او کنه. دې کې شک نشته ورونو چې د زنانو د پاره په مسجد کې لمونځ کول دا جایز دي. البته که چیرته د فتنې ویره وي او په فتنه کې دا زنانه واقع کیږي بیا په جماعت کې لمونځ کول هغه مکروه دي، نه کول پکار دي د دې زنانه. ځکه عائشه رضی الله تعالی عنها صدیقه بنت صدیق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټبروا هغه وایي که چیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کارونه لیدلی وای چې دې زنانو پیدا کړي دي نو د جماعتونو نه به داسې منع کړي وي او یا به منع کوله لکه څنګه چې د بني اسرائیلو زنانه د جماعتونو نه هغه منع شوي وو. دا د بخاري او د مسلم حدیث دی. د دې وجې نه لکه څنګه چې د نارینه لمونځ په جماعت کې ډېر لوی اجر او ثواب لري نو همدغه شانته د ښځو لمونځونه په کور کې هم ډېر لوی اجر او ثواب لري. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ښځه راغله
او هغه ته یې وویلې ای د الله رسوله زه ستا سره لمونځ کول خوښوم. نو هغه ورته وویلې چې زه خبر نه یم چې ته زما سره لمونځ کول خوښ ګڼې، لیکن ستا لپاره په خپله کوټه کې او خپل کور کې لمونځ کول د دې حجرې نه ډېر غوره دی چې تی ما سره کوي، او په خپله حجره کې درله لمونځ کول د کور د ساحې او د صحن نه ډېر بهتر دی چې تی بیا کوي، او بیا په خپل کور کې درله لمونځ کول د قوم د کلي د مسجد نه ډېر غوره دی. دا صحیح حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي صلاتک فی مسجد قومک خیر لک من صلاتک فی مسجدی. د قوم په جماعت کې درله لمونځ کول دا غوره دی زما د مسجد نه چې ته راشې د مسجد نبویت کې هغه ته لمونځ په ما پسې وکړي. دا د دې د وجې نه چې د فتنې نه به بچ وي، د فتنې نه به محفوظ وي. نو دې د وجې نه دا مسله یادول پکار دي چې کله د فتنې او د فساد خطر وي، په ګناه کې د ښځو واقع کېدل وي، بیا د هغې لمونځ په کور کې په خپل کمره کې دا ورته غوره او بهتر دی. او بل دا چې په زنانو باندې تر هغه پورې حج او عمره فرض کیږي نه چې تر څو پورې محرم پیدا کړي نه وي. بعضې وخت کې زنانه مالداره غواړي چې حج وکړي عمره وکړي لیکن محرم نشته ورسره، نو بیا حج پې فرض نه دی. او که چیرې محرم وي ورسره، پلار یې وي، ورور یې وي، تره یې وي، زوی یې وي، بیا حج عمره کولی شي. او بغیر د محرم نه د زنانه دپاره سفر کول دا ناروا دي، حرام دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تسافر امرأة فوق 3 لیال الا مع ذی محرم. معنا دا ده چې زنانه به 3 ورځو نه زیات سفر بغیر د محرم خپل نه کوي. او نن سبا چې حج ته ځي خامخا کم از کم 40 ورځې او 45 ورځې تر 50 ورځو پورې په هغه باندې دغه شپې ورځې تېرېږي. بله مسله هغه دا دی چې د ښځو دپاره د قبرونو زیارت کول او یا د جنازو ته ځان حاضرول دا هم ناروا ده. دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لعن الله زوارات القبور. د ام عاتیه یو روایت کې دشم راځي نهینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الله تعالی د قبرونو په زیارت کوونکو ښځو باندې لعنت کړی او لعنت ویلی. او عماتیا فرمایي چې موږ د جنازو نه منع شوي یو، لیکن تاکید یې را باندې نه ده کړی، خو منع شوي یو. د دې وجې نه په دې کې هم د فساد سره مخ کېږي، په فتنه کې زنانه واقع کېږي. بله مسله د زنانه دپاره بغیر د تور رنګ نه د خپل د سر ویښته رنګول هغه جایز دي او که نه دي، خو په دې شرط چې د غوښتونکي لپاره پکې هغه دوکه نه وي. بیا د زنانه دپاره په غیر د تور رنګ نه د خپل سر د ویښته رنګول جایز دي. زیړ رنګ، خړ رنګ، طلایي رنګ دا الله سبحانه وتعالی زنانه وله جایز کړي. بل دا چې په زنانه باندې د خپلې هغې حیثي او جایداد چې هغه میراث ورکول واجب دي، چې خامخا به هغه له میراث ورکوي، حق به مقرره او د هغې نه ورکول په دې رابطه باندې حرام دی، حرمت راغلی، ناروا ده.
ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنه یوم القیامه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي څوک چې خپل وارث د میراث نه محروم کی نو الله سبحانه و تعالی به په ورځ د قیامت کې د جنت د میراث نه محروم کی. الله اکبر. دا څومره زورنه ده، رټنه ده. زمونږ ډېر داسې په مجتمع کې پلرونه دي، ترونه دي، ورونه دي، نارینه ځان له وایي خو ښځې د میراث نه محروم کړي او میراث نه ورکوي، او بیا چې ورته وایي میراث ورکه وایي نه نه دا زمونږ زنانه صاحب میراث نه غواړي، او دا ډېر باعفته خویندې دي زمونږ، باعفته زنانه دي. هلکه دا خو الله دا حق ورکړی. یوصیکم الله فی اولادکم، الله سبحانه و تعالی وصیت کړی تاسو ته چې تاسو به زامن له او لورانو دواړو لره میراث ورکوئ. که هغه زامن وي که هغه لوڼې، زامنو له جایداد ورکوئ، پټۍ ورکوئ، ځمکه ورکوئ، او لوڼو نه ورکوئ. او بعضې دا بانیم کوي وایي کومې زنانه وي چې خپل میراث حق غواړي د ورونو نه، وایي دا ډېر بې شرمه وي او دا ډېر معیوبه وي په موږ کې. دا خو ستا خبرې، ته به څه په دین عمل نه کوې د خلکو د وینا د وجې. نو دې د وجې نه قدرمنو په دې باب د میراث کې باید سړی ډېر محتاط اوسیږي. لکه څنګه چې بچو له پلرونه میراث ورکوي نو یا هغه ترکه او وراثت توزیع کیږي نو باید زنانه پکې ونډې واخلي، لورانو نه هم پکې ورکړي، خویندو له هم پکې ورکړي. دا د هغو حق دی. د دې وجې نه بعضې داسې ظالمان هم شته چې هغه یو قسم دوکه کوي د خپلو خویندو سره، وایي زه چېرته به د حج ته ولیږو او تاله به بس سوالو د لکونو د کرونونو میراث وي، هغه ایسته په 100 لکه روپو باندې ایسته، هغه یې دوکه کوي، وایي حج ته به دې ولیږم. دا څه میراث تقسیم دی چې تا وکړه. نو دې د وجې نه بله مسله هغه ده چې په خاوند باندې د خپلې ښځې نفقه دا واجب ده چې هغه د هغې شیانو نه عبارت دی دا نفقه چې هغې ورته ضرورت وي، لکه لباس، خوراک او څښاک، استوګنځی. ځکه د الله سبحانه و تعالی کلام دی، فرمان دی لینفق ذو سعة من سعته، هر وسی کس به د خپل وس مطابق خرچه کوي. الله وس ورکړی، تنخوا دې ده، دکانداري کوي، زمینداري کوي او کاروبار کوي، نو ته به خامخا په دې بچو باندې ته خرچه کوي د خپل وس مطابق. ومن قدر علیه رزقه، که یو سړی بېوسه وي، غریب وي، دیاړیمار وي، مزدورکار وي او ډېر آمدن یې کم وي، نو هغه به د دې کم آمدن مطابق خرچه کوي. فلینفق مما اتاه الله، الله چې څه ورکړي د خپل وس مطابق. فاتقوا الله ما استطعتم، الله نه به یېرېږي د خپل وس مطابق. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله سبحانه و تعالی هر نفس د خپل استطاعت مطابق مکلف کړی. داسې نه چې اخلي مثال د خبرې دیاړي نن سبا د یو ګلکار دی 12,000 او کور کې خامخا به ضرورت وي د خوراک او د څښاک، نو ته نه پوره خوراک ورکې نه څښاک ورکې او ایسته په دې کې پیسې پس اندازه یې ذخیره کوي. دا ناروا دی، دا حرام دی. حدیث کې راځي بهترین رزق او بهترین مړی او طعام هغه دی چې ته یې راواخلې او د خپلې بیبي په خوله کې ورکړي، د خپلو بچو په خوله کې ورکړي. نو په خپلو بچو خرچه کول، په خپل بیبي خرچه کول دا صدقه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی. د دې وجې نه الله که څه یتیمان درکړي او کونډې دي ستا په خاندان کې، په هغو باندې خرچه کوه چې الله وس درکړي، طاقت درکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. یو څوک د کونډو سرپرستی کوي، د یتیمانو سرپرستی کوي، ورور دی دی بچی یتیمان شو، خور دی دی بچی یتیمان شو، خوریونه دي دي، وریرونه دي دي، نو ته به د هغو سرپرستی کوي
او کالذي یقوم اللیل ویصوم النهار. د دې فضیلت داسې دی لکه یو سړی چې هغه د شپې تهجد کوي او د ورځې روژې نیسي، او ته دا نشي کولی او نه یې کوې، خو د یتیمانو سرپرستي کوي، د کونډو سرپرستي کوي، د هغو خرچه، انفاق، تعلیم او تربیت، دا څومره ثوابونه دي. بله مسله هغه دا چې ښځه د وړوکي بچي په تربیت هغه ډېر حقداره ده، تر څو پورې چې واده نه یې کړی، او چې تر څو پورې دغه ماشوم د مور په تربیت کې وي نو پلار به ورته خامخا نفقه ورکوي. کله داسې وشي د ښځې او خاوند په منځ کې بګړاو راشي، طلاق راشي، نو ایسته هغه ماشوم خو خامخا پی ته ضرورت لري او رضاعت ته ضرورت لري، د مور غېږې ته ضرورت لري، نو دا مور به داسې نه وایي چې زه د طلاق کړم اوس د بچی سنبالوه. نه، هغه بچی د مور مینې ته ضرورت لري، غېږې ته ضرورت لري، شیدو ته ضرورت لري. نو که مور دا کار وکړ نو بیا پلار به خامخا د هغې خرچه کوي، د هغې لباس پوشاک، تر هغه پورې چې هغه د دې په عصمت کې وي او د دې په عدت کې وي ده، نو ته به یې خامخا خرچه کوې ای خاونده. بله مسله هغه دا ده د زنانو دپاره په سلام باندې مخکې والی دا مستحب عمل نه دی، او خاص کر په هغه وخت کې چې ځوانه وي او یا د فتنې خطره وي. ځان نه به بې ځایه زبرګ هم نه جوړي، زنانه وګوري السلام علیکم. که چېرته زنانه بوډۍ وي او یا د خپله محرمه وي بیا سبقت په سلام کې وکړه، او که چېرې زنانه راولګېږي په تا باندې سلام واچوي، ته یې والی کوې، بلکل یې والی که، خو چې د فتنې او د ګناه خطره نه وي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زنانو سلام اچولی، د زنانو سلام امرد کړی، او هغه معصوم و، امام الانبیاء والمرسلین و. بل د زنانو دپاره نمس، یعنی د وریځو ویښته ښکل لرې کول، دا ناروا دی، حرام دی. دې ته په حدیث کې نامسه او متنمسه وایي. د ابو داود په روایت کې راځي لعن الله النامسة والمتنمسة، د الله لعنت دی په هغې زنانه چې د وریځو ویښته هغه راوباسي، او یا یې د بل نه طلب کوي چې ته زما نه دا ویښته وباسه. هغه څوک چې وباسي هغه هم لعنتي، او چې دی فرمایش ورکوي چې وباسه دا هم لعنتي. نن سبا دا مرض او بیماری ډېره شوې په زنانو کې. ډېر داسې زنانه وي، دې ته په بعضې اصطلاحات کې ابروچیني ورته وایي، دا وریجې د دې سترګو د پاسه چې دي دا هغه سنبالوي او ځي آرایش او آرایشګاه ته د دې ویستل، د دې هغه برابرول، ترمیم کول، دا ناروا دي د زنانه دپاره. هغه زنانه لعنتي دی. نن بعضې زنانه په دې لعنت ګرفتاري دي او اخته دي. د دې وجې نه یو حدیث کې راځي الملعونین، هغه زنانه وي چې هغه په لعنت باندې مبتلا او ګرفتاري دي. په دې یو عالم کتاب لیکلی الملعونین فی القرآن، د لعنت مستحق څوک دي او کوم خلک دي او کوم صفتونه والا دي، په دې احادیث را جمع کړي. ډېر ښکلی کتاب دی. نو یو د هغه لعنتیو نه دغه زنانه لعنتي ده چې دغه پیښې او دغه عادت کوي. بله مسله هغه دا دی چې غمرازي او ماتم کول د ښځې لپاره په غیر د خپل خاوند نه په بل چا باندې د 3 ورځو نه زیات غمرازي او ماتم کول دا ناروا دی. نن سبا دا ماتمونه هم ډېر دي، د محرم په میاشت کې ماتمونه، او یا څوک مړه شي ایسته ماتمونه، دا ټول رواجونه دي، دا نارواوې دي. ښځې خاوند مړ شي دغه ماتم څه دی؟ ډولي جامې به ناچي، دارنګه د چا کره به تګ راتګ نه کوي بې ضرورته، د خپل کور نه به نه وځي، دا به د عیدت تیروي، په داسې حال کې به تیروي
چې ښکلې جامې به یې په ځان کې نه وي، ډول و سینګار به نه کوي او د الله بندګي مونځ او دس روژه دا به کوي. دا زمونږ دین دی، دا زمونږ اسلامي تعلیمات دي چې کله د ښځې خاوند مړ شي نو دی به تر 3 ورځو پورې ویر کولی شي، په دې معنا خفګان هغه به ښکاره کړي، اما د هغې نه زیات بیا خفګان هم نه دی پکار. بعضې زنانه چې کله خفګان ورورسېږي خاوند یې مړ شي یا مور پلار یې مړ شي، ایسته مخ ته څپېړې راوباسي، ګریوان شلی، ویښتان شکوي، چغې وایي په شان د هغه چغو د جاهلیت، و زما فلان و زما فلان، و ته خو داسې ګټیالی وې او دا نومونه او دا هغه پکې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. زما د امت نه دي هغه زنانه یا هغه سړي هم کله داسې ویر کوي چې مخ ته څپېړې وباسي او بیا د خپل ګریوانونه جامې شلی او بیا دغسې اوازونه کوي چې و زما فلان و زما فلان. نه، مؤمن به صبر کوي. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مؤمن دا عقیده چې موږ ټول د الله او موږ ټول الله له ورځو، د الله په طرف ورځو، پیشي به مې. نو الله سبحانه وتعالی د په دې مسلو خبرو زموږ او ستاسو خویندې میندې او زنانه مؤمنان او مؤمنات دا ټولې پوهېږي. الله سبحانه وتعالی د تفقه فی الدین موږ ټولو را نصیب کړي. الله دې موږ او تاسو په حق باندې روان کړي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.